حایزه خزه بغیر د ټچ کېدو نه په موبایل کې د قران عظیم شان تلاوت کولای شي او کنه شي کولای. کو یاد ساتئ چې کمی خزه ته مهانه بیماری راغلی وي او په دې حالت کې دغه زنانه په موبایل کې صرف قران عظیم شان ګوري او دغه زنانه د هغه الفاظ نه ادا کوي، صرف چې د دې په نظر سره چې د بزیان کې سمج را درومي د ته په هر درومي خو الفاظ نه دی ویلي، نو په دې کې هیڅ قسم حرج نشته دی، بالکل دا جایز دی، دغه زنانه نه ګناګاریږي. او کچرته یو حایزه خزه په موبایل کې قران عظیم شان ته ګوري او د هغه الفاظ وایي، نو دا دغه زنانه لپاره ناروا او ناجایز او حرام دي او په دې باندې دغه زنانه ګناګاریږي. لکه څنګه رد المختار یو مسله ذکر کړی دو چې کومه زنانه حایزه وي او دغه زنانه د قران عظیم شان تلاوت په حفظ سره کوي، یعنی په یاد سره کوي، کاغه ګوري او کنه ګوري، نو دغه زنانه لپاره دغه تلاوت کول دا نه دی جایز. نو دې د وجنه دغه زنانه کسر موبایل ته ګوري، دغه الفاظ ته ګوري او دغه زنانه دغه موبایل لی ټچ کړي او الفاظ یې نوی ویلي، نو دغه زنانه پر ادا جایز دی، خو کچرته الفاظ یې ادا کړل نو په دې سره دغه زنانه ګناګاریږي. او بل صورت هغه زنانه چې هغه معلمه وي، هغه استاد وي، هغه د بار اعلی حضرت سے په فتاوی رضیه کې یو صورت ذکر کړی دی چې بقدر حاجت بقدر ضرورت دغه زنانه چي دي دغه قران عظیم شان دغه آیاتونه ویل شي خو په نیت د تلاوت په نه وای او د هغه د پارم طریقه دادو چې د دوه الفاظ و مینس کې به دغه زنانه یو سا اخلي، مطلب دا چې یو لفظ وای نو دغه نورسته به سا واخلي بیا به بل لفظ وای نو په دې طریقه باندې چې یو معلمه هغه خزه چې هغه استاد وي هغه د قران عظیم شان درس خپل شاګردانو ته کول شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.